نوښار کې یوې ښځې سره ناروا کار شوی دی، زیاتی ورسره شوی دی. په نوښار کې چې کومې ښځې سره دا کار شوی دی د دغه ښځې خبرې او د دغه ښځې مکمل ویډیو تاسو سره شریکوم. په نوښار کې په خټ کلي کې تالاب کورونو کې دا واده کړې ښځه چې وه دا د زیاتي نښه جوړه شوې دی، یعنې ناروا کار غلط کار ورسره شوی دی. پولیسو سره په بیان کې ویل کېږي چې دغه ملزم چې دی د نوم واجد علي دی او دا د دې ښځې نږدې رشته دار دی او بیا د دغه ښځې کور ته ورننوتی دی. زیاتی هم ورسره کړی دی خو بیا ښځې چغې شور جوړ کړی دی. نو دغه امجد علي د ملزم چې کوم دی دا تښتېدلی دی. دغه مجرم خلاف رپورټ هم درج شوی دی او کله چې دغه ښځې میډیکل شوی دی نو په میډیکل کې دا خبره مخې ته راغلې ده چې بالکل د ښځې سره ناروا کار شوی، غلط کار ورسره شوی دی او د دې خبرې تصدیق شوی دی. د دې نه وړاندې هم په نوښار کې داسې واقعات مخې ته راغلي دي. څو ورځې وړاندې په نوښار کې په نظامپور کې یو 28 کلنې ښځې سره 3 ګنټو پورې اجتماعي ناروا کار زیاتی شوی، یعنې 3 ملګرو په شریک یو ښځه رانیولې وه. بیا د نوښار د پولیسو مطابق چې دغه ښځه چې وه د دې سنیله خان نوم دې سره چې کله دغه ناروا زیاتی شوی دی نو د دې ویډیو یې بیا هم جوړه کړې وه او ویل کېږي چې د ملزمانو ځکه د ښځې سره ورله ناروا کار زیاتی کړی دی چې د دغه ښځې خاوند چې کوم د ګلزار علي نوم دی او د دې ملزمانو خور سره د هغې نوم غزاله او هغې سره ناجایز تعلقات و. نو ملزمانو غزاله او ګلزار په ناروا حالت کې هم نیولي چې د هغې نه پس بیا دغه دواړو خو یې پرېښودل خو دغه ښځه یې ورله راونیول او ناروا کار یې ورسره وکړو. نو دوستانو په دې کې خو د ښځې هېڅ ګناه هم نه وه خو بیا هم دوی ورسره اجتماعي زیاتی کړی، ناروا کار یې ورسره کړی دی او یقینا چې دا زموږ ستاسو په ټولنه کې داسې ځان د موبایل د لاسه ډېر زیات شوي دي. د موبایل د لاسه کورونه برباد شول، تباهي وشوه د خلکو، ځکه چې هر ځای کې چې دی داسې کارونه داسې ناروا حالات شروع شوي دي چې رشته دار په خپلو کې په یو بل باندې نښتي دي. غلط کارونه، ناروا کارونه په کورونو کې یو بل سره کېږي. نو ډېر زیات احتیاط کول پکار دي، په خپل کور په خپل چمګاونډ باندې نظر ساتل پکار